سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسئ. اوس د مهال مونږ دلته په نیکوکلي سیټي کې د کولمبیا او دلته قومندان صاحب ولاړ دی. له خیره زموږ به حرکت یې نور خبرې به قومندان صاحب نه اورو. صحیح صاحب د کوم ځای کې وو؟ سلامونه. بس اظهار الحق وروره، دغه د نیکوکلي کې وو. دغه بحر سمندر تاسو ګورئ، کشتۍ د خیجو او اول کشتۍ پاس کوو. 2 ساعته منزل دی، هغه نه پس بیا دویم کشتۍ ده. دا کشتۍ دولتی کشتۍ ده، هیچ مشکل پرابلم نشته. دوستای تشویش نکنید، هیچ مشکلی نیست. کشتی سوار میشیم، 1 ساعت 2 ساعت منزل میکنیم. بعد از او باز در یک جزیره دیگه یک پاهان میشیم، باز یک کشتی دیگه که از طرف رابلدای قاچاقبراست، اون یک ذره یک شب حرکت میکنه پنهانی. این که از طرف UN است یا از طرف دولت کلمبیا است، هیچ مشکلی نیست. تشویش نکنین. خیر و خیرات. So much. Thank you. دا ګورئ دوستانو، دا دومره خلک چې دي که نه، دا ټول رواني دي. دا د مخه د څومره چې ګورئ د مخه ده، او دا ټول خلک روان دي. زموږ کشتۍ به هم رسېږي په خیر، موږ هم حرکت کوو. او دا مکمل هغه بیکونه دي، ټول پلاستیک اچولی شي، لوند نه شي، لمدې نه شي په دغه کې کشتۍ کې چې ته اوبه وي. او دغه لومړۍ کشتۍ کې خو څه مسله نه وي، دلته اوبه نه وي دلته، یعنې دا بیکونه دا شیان نه لمدېږي. خو دویمه کشتۍ کې هلکان وایي چې هلته اوبه وي او دا بیکونه او دا سامان وایي لمدېږي. همدې د خاطره مکمل هر څه پلاستیک کې بند کړي دي. ضرورت نشته، ځکه چې هر څه مخکې قومندان صاحب او اسامه خان هر څه تاسو تشریح کړه. بس فقط یو څو دقیقې دلته ولاړ یو، انشاءالله کشتۍ راشي او بس حرکت ده. دې ځینه ځو، دا یې لومړۍ کشتۍ ده، بیا هغې نه وروسته دویمه کشتۍ. بیا بالاخره موږ سره اوسئ د نورو معلوماتو لپاره انشاءالله مکمل ایز ا ډاکومنټري تر برازیل نه تر مکسیکو پورې هر څه تاسو ته په دې چینل کې وړاندې کوو. مننه. بس دا دی په خیر ټول خلک کښېني او بس لږ ساعت وروسته حرکت ده، څو دقیقې وروسته. بس خبرو حرکت است طرف پاناما دیگه. ما آماده هستیم، کلی چیزا را پوشیدیم، کمال موبایل، پاسپورت، کمال کلی چیزا. بخیر چند دقیقه بعد حرکت از طرف پاناما کی. شیخ ته پکې څه وایې؟ سوال لري. یوه کشتۍ مزل چې ختم شو، نیکوکلي چې روان شو 1 غنټه او تقریبا 20 دقیقې مزل وشو. ډېرې وروسته وړې نورې کشتۍ دي، هغه به وړي بل ځای پورې 50 منټه هغې کې مزل کوو. بیا هغې نه وروسته پیدل مزل دی 2 ورځې. دا یو ځای پورې راورسېدو، د کشتۍ سټاپ دی، وروسته بیا ګورو چې موږ ته رسېږي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسئ. نو دا مهال موږ په هغه ځای کې یو چې کوم ځای کې نیکوکلي نه چې کشتۍ دې خواته اوړي کپورګانا. بیا کپورګانا نه چې دې خواته کومه کشتۍ ده چې ډېره خرابه کشتۍ چې ټولې لوند او ټول شیان یې داربداره کړه. او دا د سمد ولاړ دی، نور سمد به تشریح دیگه خو کومه جزیره کې چې د کولمبیا مربوط دی، بس هغه ځای نه راغلو. تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقې 1 ساعت مزل هم موږ په کشتۍ دی او غټ خطره موږ باندې تېر شو په هر حال. او بس راغلو دغه جزیرې ته. دغه جزیره چې ده د پانامې مربوط دی. بس شپه هم دلته وکړو، اوس له خیره سره حرکت ده او په ځنګل باندې ځو. یاره بس سر دې راپاسېدو او روانګي شروع کېږي، پانامې طرف ته روان یو. بس دواګانې کوي، الله پامان. زه هم لګیا د خپل سامان فټ کوي، جوړوي. بس حرکت ده، سهار وختي ده، ټول لګیا دي. خیمې مې ټولې کړې چې دې ساحه کې مې ټولې خیمې والې وې. دا ساحه ټوله ډکه وه د خلکو نه، هغه سره پورې چې کوم ځای کې دا ګروپونه ښکاري.
نه پر تړل دی نو سمه ماته نه لګېږي. څنګه است یارکانو؟ غږ درځي؟ جوړ په خیر؟ جوړ یې برابر یې. ګروپ د ګل کا؟ څنګه وه بېګا شپه؟ والا بېګا شپه داسې وه چې لږ هستکونه وه او ځکه چې بېګا ناوخت راورسېدو هلته د سیسټم چې و ډېر ګډ وډ و د خوب سیسټم ګل دی ګل. او بله خبره ده چې دلته ګرمي بیخي زیاته وه پوه شوې. دا الله دې خیر وکړي. الله دې خیر وکړي. او بس روانېږو نو داسې خیمې هم ټولې کړې. سلام دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ باسئ. نو دا هغه ځای ده چې کوم ځای نه موږ خپلګانه نه دې خوا ته په هغه کښتۍ کې راغلو چې ډېره خرابه کښتۍ وه. نو څومره انډیوالان چې زموږ مخکې تللي وو د هغه معلومات هغونه اخیستې وو. هغوی ویل چې فقط لږ لږ اوبه راځي خو هغسې نه وو. دومره ډېرې زیاتې اوبه وې چې اوبه هم ټول مالګینې اوبه چې زموږ سترګو ته لاړې بیخي داسې شوې چې سترګې راته وسوځولې او کښتۍ ټول د اوبو نه ډکه چې موږ سره څومره سامان و خلطې وې دا بیکونه وو ټول دا د اوبو نه ډکې. بعضې هلکانو بیخي خلطې بیکونه هر څه ورک کړل. نو زموږ شکر و چې دوه درې خلکو هم تړلي وو نو دومره لامده نه وو شوي خو بعضې پیسې هر څه هغه هم بېرته شپې وویستلې دلته خیمه کې هغه هم لږې وشي کړې او بس اوس دې ځای کې مې شپه تېره کړه. کاریتو ورته وایي دې ځای کې د کاریتو کې او دې نه وروسته اصل ځنګل شروع کېږي او د ځنګل مزل همدې ځای نه نور شروع کېږي. ګورو به را موږ سره اوسئ انشاءالله څه کېږي تاسو را ساحل د سیند غاړه ده. بس دا د پاناما سټارټ پوینټ ده. اوس سهار وختي ټول دې ته جمع شوي دي او موږ هم جمع شوي یو. ټول خلک څوک چې مخکې ځي ټول دغلته جمع دي. نو دا سټارټ پوینټ ده، همدې ځای نه به ټول حرکت کوي. دا ډېره چینایان دي، دا وینزویلایان، چینایان، افریقایان هر څه او دا زموږ افغانان دي. دا ټول کوم چې دغلته ناست دي مخامخ او بس په دغه لاره باندې مخې ته ځو. دې ځای نه جنګل سټارټ کېږي دې ځای نه. ډېرې سختې لارې دي، خټې وګوره. راځئ راځئ سرناله او خلطه دې ملاس کې نیولې ده. خلطه یې په دا خلطه دا لرې کړي دا خوراکي شی په یو بار خوړلی خطا کړم بیا نور. څنګه ده لاره څنګه ده؟ شکري لار ده وایي راځه شئ ډېره شکري لار ده راځئ. تر زامنو په خیر راشي. څه چل ده ورسېدئ؟ دا د تقریبا 3 ساعته مزل هم کړی ده. اوس دې خوا ته لږ دمه ده ناست یو. دا ملګري ټول ناست دي. اظهار څنګه چل ده؟ اوه والا آفرین. څو ساعته مزل وکړو؟ 2 ساعته مزل هم وکړو. لارې ډېرې خرابې وو. زه خو دا بیخي ډېر ده موضوع ته اوبه لاړ نه شي. ډېره سخته لاره ده والا. ګوشک امیګو well done amigo. well done amiga. well done well done. well done بس شاک بشک والا خب ټایټ روانه تر اوسه پورې. څه ټایټ روان یو بیگ کې دا غوټ وتلی ده. دا څه وایي؟ هر څه سره کېږي بیگ سره نه کېږي. دا ګورې نه ده داسې حالاتو کې روان یو ورور در په در. بیا هم بشک ماشاءالله ماشاءالله. بس ګورو به مخکې. سلام دوستای نهایت عزیز. اظهار الحق دوست عزیزم و رفیقم و جنگلای پاناما را جنگلای آمازون تقریبا در این مسیر که ما روان هستیم نیم کرده دیگه. توکل ما به الله. اظهار الحق رو را سوینا لره وینا دا لرم چې دا لاره فامیل دپاره بیخي مناسبه نه ده. بیخي نه ریکمانډ کوم. فامیل د بیخي نه راځي. ډېره سخته لاره ده. د یو ځوان دپاره ډېره سخته ده چې دومره خټې دي لاره کې چې بیخي د دوی دا خټې بل کوم دی الپي غوندې غرونه خو پاتې دی اوس پورې. غرونه
را پاتې وي داسې په لاره سړی سم نشي تللی په غرونو کې به سړی او واړه ماشومان څه دی او زنانه څه دی بیخي ظلم دی ډېر غورځي او څوک ورسره کومک هم نه کوي څوک خپل ځان نه شي وړی څوک هم دلته هر څوک ځان په قصه کېږي مننه ورور تودابه جری تودابه هلو بس دوستانو څه فکر وکړئ چې یو 3.5 ساعته موږ مزل کړی 3.5 ساعته نن ورځ مکمل جنگل کې ده او نیمه ورځ سبا سلام دوستان نهایت عزیز دوست ما اظهار الحق دیگه بسیار خسته شده همچنان خودم دیگه اظهار جان چی گفتنی داری به دوستان افغانایی که میایند لباس چی بگیرن خوردنی بایکشون زیاد باشد وسایل وزنش کم باشه چی کنن من خودم تو فکر کنم یک بایک داشتم یک تا خالتای دیگه بود یک تا اینی بود که بسیار زیاد بودن ما نمیفهمیدیم مردم میگفتن که نبیارن ما آوردیم که در نصف راه رسیدیم 1-2 ساعت مزل کردیم حالا واقعا بسیار سخت بود اینجا که کم آرام میکردیم شش تا بودیم کلی چیزا رو ما اوسو انداختیم فقط اینجا یک بوتل آب است یک تا امیتو مواد خوراکه است که در راه به کار نمیآید و یک تا انرژی و چیزاست دیگه کلی چیزا رو امیتو انداختم در بایک ما میگن چیزای خوراکی و چیزا زیاد بیارین او بیارین او در راه است خب بازم کاکائو سنیکر بیارین و انرژی آورده میتونین بیارین که در راه خوب انرژی بده امی چیزا زیاد بیارین و دیگه این چیزا با کار میره زیاد چیزی نه پتلون شلوارای کلان 511 بگیر کمان قماندان سلام والله کوب بسیار بلند است به خدا بسیار بلند است هر چقدر بالا میشه خلاص همیشه توکل بالله انرژی دیگه نمونده خدا بزرگ است امیگو stay strong امیگو دا وګورئ ملګرو چې ځنګلونه دي خدای شي دوستا بسیار خسته کننده است یک قدر انرژی کار داره که هیچ پرسان نکنین ولی یک متل ما شما داریم میگه چی میگن برش آهسته آهسته پیوسته بالکل یک قطع سر ته وګورئ داسې غټ ځنګل ده چې دلته څوک ورک شي که نه ولا چې نه د سر معلومې نه د پښه معلومې ولا که څوک دې پیدا کړي ډرون دې هم نشي پیدا کولی داسې ځنګلونه دي جنگل‌های پانامه است دیگه ډېره سخته لاره ده خیر رهبران خو نمیگیم نه رهبر میگیم خائنینه که وطن معامله کردن ما را فروختن اگر نه وطن کس واشنگتن و تورنتو را آدم با کوچه خاکی کابل جان نمیده بالکل با کوچه خاکی لوگر خوشی لوگر نمیده در خوشی جان خود ولی که معامله شدیم فروخته شدیم بسیار ارزان فروخته شدیم خداوند تباه و برباد کند امین اینه که وطن حیثیت مادر دارد میهن یعنی مادر و مادر خود معامله کردن مادر خود فروختن خداوند لعنتشون کنه هر کس امین go ahead دیگه چیزی نمیگم میبینین خودتون که اینی حالت است agarrándote por todo este video. دوستا اینی وضعیت جنگل‌های پاناما و جنگل‌های آمازون است از استپ با استپ شروع کردیم مثلا اول بسیار آسانی کم سختی کوی اول پایین شدن کوی اول است نه بالا شده ما پایین میشیم بعدش کوی دوم به شما کوی سوم اینمو تو میگه پشت هر تاریکی روشنی است آهسته آهسته برتان این کو بسیار خطرناک است بسیار آدم میلخشه گفتی پای آدم میلخشه بسیار خطرناک است که میبینن اینو تو میبینن نه بس دا د دمیزه ته ورسېدلو لومړنی غر ختم شو یو غر مو والو او دا زمونږ ملګري دي دوی موږ نه مخکې وو موږ لږ شاته پاتې وو چې زمونږ د دې قومندان صاحب بیک ښکېدلی و په سختیانو په مشکلاتو ځان هم دلته راورسولو تقریبا یو نیم ساعت مزل مو کو 2 بجې حرکت کو 7:30 بجې یو نیم ساعت مزل مو کو بیا دویم وخت راغی ان شاء الله څنګه چل سرنوال صاحب ولا ډېر سخت لري په یو غره وختو او په بل تر راکته کېدو
ولا بس دا یو غرم ووالو ډېرې سختې لارې وې د غر بیخي ټول خویه ټولې خټې چکړې مردارې ډېر مشکلات بس دې که لږ ارام به کوو هغې نه وروسته به هغې ځای نه حرکت کوو. سلام دوستای عزیز، لږ جیګ آواز وغږېږي چې د دوستای عزیز، منظره زیبا، طبیعت زیبا، شرشره او دیگه جنگل‌های آمازون. مردم روان است و به طرف کوه دوم. دیگه توکل ما به الله و مولا. اظهار جان چی گفتنی داری بر دوستا؟ دوستا گفتنی داریم کسایی که میخواین در این راه برین دیگه طوری که بیشتر ما آمدن میتونیم که کامل باشن ما با کامل مشکل است. دیگه بیاین انجوی کنید، بسیار طبیعت زیبا، طبیعت بسیار خوب نیستن. آها با فامیل دارا ذره مشکل است؟ بسیار مشکل است با فامیل دارا رو میبینین. جوانا و مجردا مشکل نداره دیگه. ببین این قدر مشکلات هست، جنجال هست. دوستا دیگه که فامیل ما توصیه نمیکنیم، مشوره نمیتیم، خصوصا افغانا دیگه مشکلات های خود دارد. این هم از دره از منظره از شرشره او لذت ببریم. بس این هم روان شدیم بخیر قماندان صاحب. نه دیگه دوستان ما سو رسیدن این هم روان هستیم آسته آسته. بس دیجی که بلگه دمه کو ټول ملګري ناست دي. ولا ډېرې زیاتې سختې لارې دي. زه حتی ستړی یم چې خبرې نشم کوی. نو دا خو پکې راځي نو ستړتیا ښه پرېمانه ستړتیا ده. امیگا امیگا well done. This one. I told him everything. See, just wait yourself, you're keeping weight. Just only keep your food and water. Just only keep your food and water. Don't keep your food. But you have this thing. That's when you buy. Yeah. زاین بخیر. خسته شدی؟ خیلی خسته شده، خیلی جان. کبیر کم تو کلمبیا. سلام دوستان نهایت عزیز. رفیق ما اظهار جان یک تا دختر خانم عظیمی سیاه‌پوست است، نمیفهم از کدام مردم است، از اهل کدام کشور است، کمکش میکنه دیگه. خدا کنه که مسلمان باشه یا غیر مسلمان. با ما گفتم پیشترم در ویدیو قبلی که یا در ثانیه قبلی که برای ما انسانیت مطرح است، انسانیت مهم است. این دخترک خردسال است دیگه. بیچاره تنها روان بود. خسته شده خیلی زیاد. خسته شدی؟ اظهار رو سه وایان لري. ولا بس یو غر خلاص شو. دا په خیر دوم غر ده. مسی بخیجو دا بم خلاصو دینه وروسته بیا یو غر پاتې. دا وړکې ماشوم سره انجلای سره دم کومک وکړو. یور نومي ډېر مننه، خیر اوسه. فاطمه. Fatima, oh, she is Muslim. She is Muslim. Where are you from? Where are you from? Brazil. Are you Muslim? Africa? Muslim. Angola? Angola? The video some cover Angola? Brazil? Brazil. Very good. Come on. دوستا ببینن جنگلای پاناما و جنگلای آمازون که در مکتب کتاب مضمون جغرافیا چی از خواندیم اونجا جنگلای آمازونه. ولی حالا قسمت بود که بیاییم ببینیم و به این مشکلات ها که از بالا باران باریده روان است و از پایان هم زمین بسیار لایپور و خط است. بیاین بچه ها بیاین. strong چی گفتنی داری؟ هیچ گپ نمیزنی تو؟ خیلی سخت. سخت است؟ خیلی سخت است. بابا فامیلی نیارین اصلا.
آفرین، کم مانده دیگه کوه تا میشیم بخیر. تا میشیم بخیر، تا میشیم، خلاص شده. کم مانده بخیر، کم مانده. آفرین. بس دا دویم غر ده او تقریبا نور لاندې رسیږو کې وځو. لاندې که ګورئ خړ اوبه روانې دي او لاندې به دمم کوو او آرام به کوو. دا د دویم غر هم خلاص شو، بس لاندې اوبو ته ورسېدو او ډېر خلک لاندې دغلته ناست دي، دمه کوي او بیا هغې نه وروسته به او روانېږي مخکې. ډېر زیات خلک دي، وینزویلا والا خلک ډېر زیات دي، افغانان خو بیخي کم دي. بس مخکې روان دي ټول. بشاک بشاک دا دغه زموږ ملګري دي، ټول دلته ورسېدل، ناست دي. یو دې خوا ته ډېر خلک ناست دی، ګورئ ډېر سخت بیروبار دی. دا غر ډېر خسته کن غر و او دا ډېر خطرناک غر دی. هغه سر نه به خلک کوزېږي لاندې، وګورئ دا. لاندې بیا به کوزېږي، دغلته به کښېنئ. او دا یې درېیم غر دی، خلک روان دي. دا درېیم غر ده. په خیر ته ودرې که نه، ته څنګه روان یې؟ ماشاءالله ستړی شوی راګل شي. امیگو راځئ. ټول نه خطرناک غر همدا دی والا، دوه دونه سختې نه دی، دا ډېر جګ ده. سلام سلام دوستان نهایت عزیز. می‌بینید بسیار یک کوه خطرناک و بسیار خستگی زیاد است. فامیلی هست از وینزویلا دیگه. جر رازا سرانوال صاحب کشکا پړې کشکا په جمهوریت کې به ډېر خلک بندي کړي. این مردم وینزویلا هست. آفرینشان، حالا بسیار تگرم مردم از فامیلی آمدن. دیگه ما مجردی آمدیم ولی باور کجا موندیم. سعی کنین کور دوستا. بدبختی است که هم باران است، لای است، گلش رقم گل است، مثل گل تندور وره یا گل کاغل بام باره دیگه. این تو وضعیت ها بسیار خراب است. برای فامیلدارا توصیه میکنیم که هوایی تا نیکاراگوآ از برزیل بیاین. یک 4 پس زیادتر. اظهار جان برای فامیلیا چی توصیه داری که هوایی بیاین 1 4 پس زیادتر بتن ولی فقط فامیل نبیاین؟ خود مردم میبینن، نه فیزیکی میبینن، خود همین جای هست. همین گل است که یک آدمی که خوب پر انرژی و رفتن نمیتونه از شروع خودی سیاسرا و طفلا خو باش بشین سخت بوده. ساروا صاحب ببینید که بیخی میگه من هیچ راه رفتن نمیتونم. این سراندال صاحب است. ایتو عبدالمتین اتصال میگه
دیگه رفتن نمیتونم، یعنی یک آدم پر انرژی که عمرشان بس 30 بالا نیست که رفتن نمیتونه. با فامیلا خو واقعا مشکل است نه؟ بسیار زیاد سخت است، بسیار زیاد. هر لحظه که بارش است امیدی است؟ احتمال بارندگی سیل میآید، باران است، یک لحظه آفتابی، یک لحظه بارانی. راه بسیار سخت است. یعنی تو که سراندوال سب تو سوای نداری؟ سوای نداری خلکو تا؟ دا د دریم غرم خلاص کړلو، پاس ناس یو دمې ته ډیر سخت غر، دا دومره جیګو دومره لوړو چې هیڅ او ټولې خټې او مردارې چخړې ډیر په مشکلاتو وختلو. قماندان صاحب دوستو باور بکنید که قدر خسته شدیم که اصلا خنده نمیتونیم، یعنی خنده بیخی وضعیت ها خراب است. خدا رحم کند دیگه. یعنی وضعیت است سخت خټې دی ورا ډیر زیاتې فکس 3 ساعته مزل وکړو خرابې ور د پاسه او اوس به ښکته کېږو په خیر مخ په ښکته ډېرې زیاتې خټې دي واقعا. او هغه خلک چې غواړي فامیلي راشي بس دا حال خپله تاسې وګورئ په خپلو سترګو. آیا ماشومان به په دې لاره وتلی شي، لاره وهلی شي په دې لاره؟ او هغه خلکو چې عمرونه یې 30 نه بره دي هغه خلک د دې لارې دي داسې ځان به خراب کړي او بیا به نه مخکې تلی شي نه به بیرته وروسته تلی شي. هېڅ ضرور نه ده. همدا اوس نه باید چې څوک دا ویډیو ګوري باید هېڅ را نه شي. مسلسل تقریبا 3 ساعته لارې وروسته دلته ورسېدو چې دلته به لږ اوبه مې شته دي او لاسونه پښې به مینځو بیا به له خیره بېرته ښکته. قمندانه تقریبا 3 ساعته لاره مو وهله، اوس به راځو دلته به لږ پښې لاسونه به مینځو. ولا ډېر سخته وه دا، واقعا ډېر زیات سخت و. ولا ډېر سخته واقعا چې ماشومانو ته فامیلونو ته ډېر زیات سخت ده. چا سره ماشومان یې هغوی دې نه راځي. ډېره سخته لاره ده. داسې لارې دي چې بیخي نه سم لاره شته ده او ټول چخړې او مردارې خټې. ډېره سخته، ډېره زیاته. دا مهال ډېر سخت باران وریږي، باران شروع شو. موږ همدغلته کېناستلو، زموږ یو ملګری لږ پښې ژوبل شو او ډېر سخت باران ده. او بل ملګری و د هغې بیک وشکېده او د دې بیک وشکېده، ټول سامان یې ګډ وډ څه یې وغورځول اخواته او فقط لږ سامان یې پرېښود، هغه هم نشو راوړلی، دلته یې چاته ورکړ او خبندان دی دې ځای کې پښې یې لږ ژوبل شو، دې ځای کې پروت دی قرار. سلام دوستا، خوب هستین؟ صحتمند، خیر و خیرات. دوستانو بس دغلته تاسو موږ ویډیوګانې کوو. هر څوک چې وایي چې دا لاره ډېره اسانه لاره ده، فامیلي راشئ یا مجردان راشئ، په خدای دروغ درته ویلي تاسو سره د لاره مسله نه شریکوي. موږ درته وایو چې ډېر مشکل ده، ډېر مشکل ده، خصوصا چې بیک در سره وي بیا خو هېڅ امکان نه لري. اول نشئ ځان سره کمره واخلئ، مثلا کالي او دا شیان 2 جوړې راواخلئ، یو په غاړه یو په بیک کې، او لږ خوراکي شیان ځان سره واخلئ چې بیا دلته راځئ بیا نه کېږي په $10 په $40 په $20 د توریان چې دی د رابلدان دې ته ورکړي چې هغه درته انتقال کړي. نور هر سره غورځېدلي او بیکونه شکېږي. داسې بیک ما کابل کې بیک اخیستی و، لاډ بیک لیلامي، بیا هم وشکېدو، بیخي دغه لاسې غوټ هغه شو ووتو. نو تاسو هغه وکئ، ښه بیک ځان سره راواخلئ، صحیح بیک. او که کولمبیا کې بل بیک اخلئ، یو بیک تر کولمبیا پورې رسي، بل بیک کولمبیا کې واخلئ، لږ یې ګران واخلئ، خو صحیح بیک چې بیک وشکېږي نور تباه او در په در او دام حالت ښه وګورئ ورته.
څارنوال صاحب ته هغه او څارنوال صاحب خو هغه ځای کې چې هغه درېیم غر ته ختلو نو دی هلته کېناسته زه نور نشم تللی بس زه به وایم دلته یم مال ظالمه اوس دلته پاتې شي دلته خو بس غر کو تباه دی خو ته دا 100 قسمه حشرات دي دې ځای کې ماران شته هر رقم چې دلته پاتې شو به 100 په 100 کې دلته پاتې ځکه چې دلته خدای نخواسته په ښه د ژوبله شي بس هم دلته پاتې هېڅ څوک ته هم نشي وړلی هېڅ څوک دې هم نشي وړلی دا به داسې چټي خبرې دي بعضې د انډیوالان لکه ګروپ په شکل چې راځي وایي چې بس څوک انشاءالله که خدا نخواسته ژوبل شي داسې شي هغسې شي موږ به ویسو دا داسې غرونه دي چې سړی خپل ځان یې لوړي بل څوک ولا که هېڅ څوک هم ویسي خپل بیګ سړی نشي وړلی ملګری او انډیوال بیخي په درد نه خوري ورونو ولکه سر خبره مو کې او د خبره هغه حوصله هم نه وي چې خبره سره وکړو دا اوس چې موږ تاسو ته ویډیو کوو د الله پر رضا دا کار کوو چې لږ تاسو سره دا مسله شریکه کړو بس چې ژوبل شو همدلته به پاتې په ښه د ژوبل شو همدلته پاتې خدای نخواسته ستړی شوې د هغه شوې بس همدلته به چې وروسته پاتې شو همداسې پاتې بس دا ځنګل خو تاسې ګورئ که نه دا اوس ناڅاپي داسې یو باران شروع شو چې لاره به هم ورکې کړي نه دلته سمې لارې شته دي نه سیستم معلوم دی هېڅ سم نه سلام دوستانو خدای دې وکړي چې روغ و جوړ باستی نو بیګا شپه هم دې ځای کې تېره کړه تقریبا مکمل ورځ هم لاره ووهله او شپه هم دغه خیمو کې تېره کړه او سهار دلته تقریبا 5:30 بجې دي 5:30 بجې دي تقریبا اوس ټول خلک راپاڅېده او دې ځای نه به بیا روانېږي او حرکت به کوي دا زمونږ خیمې دي څارنوال صاحب دی دا مې ژوند دلته په دې هغه کې ته ګوره دې خټو ته ګوره دا خټې دي او دا خیمې دي بس شپه به تېره مو کړه نو ډېرې زیاتې خټې دي په دې خټو کې مونږ شپه تېره کړه وله واقعا بس دا قمندان صاحب ولاړ دی سلام چیرته یو وقت شما وقت همه ما بخیر باشد شما نمیفهم ویدیو رو چی وقت ببینید چی وقت ما به اینترنت دسترسی پیدا کردیم دیگه اینی حالت هست اینی وضعیت هست شاید اینمی جنگل سپری کردیم که امکانات گزنده وحشی حیوانات همه چیز هست همه چیز امکاناتش میره اما دیگه شب سر ما تیر شد به دعای شما و توکل الله دیگه از دوستا خواهش میکنم که فامیلی نبین دیرا فامیلی نبین مجرد اگر می گپ نیست از مجبوری چاره نیست یعنی شب ما دیگه سفری کردیم که واقعا وضعیت خراب بود اصلا استراحت هم نمیتونستی اگر نمیگد که آدم که خوش بیاد میگد که خوب چراشی بالغ نغواری که سرندول سه مگر میشه ما قدر خسته بودیم که بخواب بودیم ولی از خاطر می بوی از خاطر می خزنده و درنده ما نمیتونستیم استراحت بکنیم به اینطور یک جای ما شب تیر کردیم بخیر سلامت باشین دیگه معلوماتای بعدی رو که هر چی استپ با استپ رفته روان هستیم براتون معلومات میتین ان شاء الله اسکو دا راغله او زمونږ خیمه کومه بیګا موږ چیرته وو دا خیمه ده په دوه کاسه ته ورته وخت ورته په دوه پمپرو کې بیګا موږ پکړل دغه و کنه ګریګ موږ دا یو کس خیمه ده موږ دوه قسم لاسو دا یو کس خیمه دا موږ دوه قسم لاسو ټول شپه داسې تر کړل چې والله خوب مې سره نه دی کړی او دې طرف ته په پیاده لار چې څوک راځي کنه په زمینی لار بالکل نه راځي تبعی ده بالکل انسانیت څه زیاتې دی کنه دا وګوره دا د مرداري وګوره یا دلته شپه تېرول او دلته خلک همداسې نه تېرېږي موږ پکې دلته شپه تېره کړه پکې تېره کړه هر سلام دې دغه وخایي نو دا د انډیوالانو خیمې دي دا دی بل دا دی سمه ده څنګه چل دی راپاسې څنګه شپه بخیر تیر شو دا ټکه خوب هم نه دا کړی نو ټول د خټو کې سره کوم خوب نه راته نو شوم ډېر بس اوس شپه هم دلته وکړو اول کم کې بس له خیر سره یو لږ عقیبت حرکت ده دویم کم ته دویم نه بیا له خیر سره درې نن ورځ هم مزل کوو له خیره یعنې ټوټل مکمل 2 اله 3 شپې ځنګل کې تېرېږي چې درېیم کم ته ورسېږي
پرسان کردن یگان سوالی که ما ازش پرسان میکنیم تا که شما به خاطر معلومات شما که در آینده میایین بخیر و که در معلوماتتان اضافه شود. اظهار جان چند ساعت را منزل کردیم از اون جایی که شو بودیم؟ امی بار نخستین بار است که در موزه ما آور رفت. تو از دیروز که مکمل اینقدر راه را زده بودیم که ما 16 نفر تا گروه خود ما بودیم. کلگی شانوی پایشون تر موزه شان تر از به شمول ما تو خود نام خدا جوان هستی دیگه رفیق. و دیگه طوری که قماندان صاحب گفت 1.5 ساعت راه زدیم و چند دقیقه اینجا آرام میکنیم بعد از او باز بخیر پیش میریم. یا کمی آور پر کردیم تا در مسیر راه آدم تشنه میشه چون گرمی کم زیاد است. گرمی قدر نیست که اینجا درخت‌ها زیاد است، نمی خاطر مکمل می هوا و چیزا رو اکسیژن نیست یا نه؟ اکسیژن هم است و بازم هوا رو بند ساخته که خیلی ساخته شمال دیگه و هوا را گرفتیم بخیر. بخیر باشی اظهار جان، سلامت باشی. یعنی هدفت که دمه میگیریم از موله است دیگه. به اصطلاح نظامی موله برش میگید، یک موله میگیریم، موله 10 دقیقه 15 دقیقه بعد از او بخیر حرکت میکنیم. دوستا هدف ما اکسیژن ازی بود. مثلا حالا شما ببینید این آفتاب است 10 دقیقه بعد باران میشه و شما باور بکنید که باران که میاد این خوب صحیح میفهمیم که بسیار زیاد باران تیز است، اما ما همی تری باران احساس نمیکنیم چون قدر عرق میریزیم. گرمی است اظهار جان، عرق میریزیم، گرمی است و عرق و جانمون میسوزه و سوزنک میشه. یعنی ما احساس میکنیم که بسیار خسته شدیم، عرق از سر جانمون روان است، ولی باران ما احساس نمیکنیم که باران در سر ما بره، او هیچ برای ما معلوم نمیشه. ولی خانه من نیست، این خاک قشنگ است ولی خاک وطن نیست. Jerry, 40 minutos. No. Ajá, en la pendiente 40 minutos. 40 minutos. Ajá. ¿Eh? No. Mountain. No. Mira. El guía dice que no vamos ni por la mitad. O sea, este es el camino. Aquí. 6 caminos. Ajá, este es el camino, ¿verdad? Para llegar aquí, no. Entonces, vamos aquí. Esto es lo que falta. ¿Vas, Ajá. De aquí 5 horas. 5 horas. Ajá, yes. 5 horas Yes. sleep. 5 hours. 5 hours. How are you? Fine. No fine. No too good, no too bad. Okay? Yeah? No fine. No fine. No. No. Go. No. Hey. No. Finish. Problema. No. Jerry. Hey. Jerry. Hey, Jerry. سلام دوستای نهایت عزیز. این جری که هم سفر رای ماست و اظهار جان عتیق الله انوری دیگه. این همی جنگل ها رو شما میبینین، جنگل های آمازون یا پاناما. از این گرد گوشه و داخل و بغل های نظامی جنگل ها دیگه عبور کرده روان هستیم. امروز روز دوم است، شب هم در جنگل بودیم. پیام سارندوال صاحب احمد متین تسل نعمت پیام نعمت جان. دوستان عزیز سلام دوستا، خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ یعنی بخیر راه دیگه تقریبا روز دوم هم نیم کردیم، چاشت است تا نماز دیگر شام انشالله که میرسیم به کمپ که مردم در قریه جور کرده دیگه. بعد از این باز پیاده روی جنگل خلاص میشین، یک دو روز در جنگل میباشیم. شب تیر کردیم، امروز هم تا نماز دیگر شام بخیر تمام میشه. داو گوریدا
داسې سخته ده بعض ځایونو کې داسې لارې راځي چې بیخي امپاسبل لارې چې سړی خپل ځان نشي ښکته کولی چې ماشومان در سره وي یا وزن دې اضافه وي نو ډېره سخته ده راځه ډېره سخته لاره ده واقعا یو خوا هغه سر کې السلام علیکم دوستانو جوړ خیر تکړه بس دغه کام ته ورسېدو چې تاسو وینئ دغه کام دغه کلي خلک خود ساخته د کلي خلک دغه کام جوړ کړی ده دولتي کمپ نه دی او چې اول هم پیدل حرکت وکړو یوه ورځ مکمل تر ماښام پیدل حرکت وکړو شپه مې یو ځای تېره کړو بیا سبا سهار 5 بجې سجګ شوي وو مازدیګر 5 بجې 6 بجې راورسېدو فکس 2 ورځې م لاره ووهله یعنې اوس ماښام ده که نه 2 ورځې م لاره وویلو دا ماښام ده او 3 غرم اول ویلو 2 غرم بیا وویل 15 غرونه 15 غرونه دي په مجموع کې خو ډېر ستړی کړو دونه ستړی کړو چې بس دغه تاسو وینئ چې اوس لږ بیګا آرام کوو او کالیم والیم بیخي خیشته شوي دي بیکونه میکونه هر څه نو تاسو ته زه دا وینا لرم دا وړاندیز لرم چې دغه جنس ځان سره 2 جوړې کالي راوړئ دغه پین شرټ او دا شیان او لږ خوراکي نور هیڅ بار مه درونئ موږ بیکونه اوس وګورئ او چا چې زموږ انډیوالانو زموږ ګروپ کې چې 8 نفر وو ټولو اول ښه درانده بیکونه هغه ځینه جمع کړه راوړه او تر یعنې تر نیمې لارې پورې چې 2-3 سره 5 ساعته م لاره ووهله لارې کې څنګه وکړه ټولو ویې غورځول هر څه یعنې بیکونو څخه هر څه یې وغورځول که نه فقط چا یو جوړه چا 2 جوړه نور ملګري ګورو که تاسو راځئ یو ګروپ جوړ شي 10 هلکان سره 10 کسان سره راشئ چې هغوی واقعا ملګري وي اول کې درته وایي چې ملګري نور بیا ګروپ خوشي کوي هر څوک په دې لاره کې وا ګور تنا ګور همداسې منډې راخیستي داسې مه کوئ که څوک ماسپښین هم راځي هغه اول کې هم که څوک ماسپښین ورسېږي که مازدیګر که ماښام بیا به شپه په یو ځای کې کوئ او دویم کام کې دغه دویم ورځ تاسو مزل کوئ چې ماسپښین رسېږي که مازدیګر که ماښام بیا به شپه دلته رسوئ دا نه ده چې هله نیکاراګوا ته ورسېدو هله پلانکی ځای هله میډالونه درکوي دا شیان نشته ورو ورو په طبیعت موږ دغه ویډیو هم وکړلو ځان هم ډېر په تکلیف کړلو د تاسو له خطر چې تاسو معلومات دا اضافه شي تاسو په معلومات کې مننه ښه وخت ولرئ نور معلومات هم انشاءالله درکوو هغه ته سلام علیکم دوستای عزیز یعنی اولا ایرو فامیلی اصلا نهی بسیار خسته شدیم تو معلوم میشی بسیار ستا خود دونه خیلی وگوره تو خب بیا خیلی نظامی سڑه ستا پی خیلی دونه خراب شوی بیچاره وگوره جرابی نیسی کسی دا جرابی او باسی تقریبا فکس دا وگوره دا بیخی در بدر شوی دا وگوره او دا کیم دا مکمل تاسو ګورئ چې مکمل لاره خلاصه شوه یعنې پیاده لاره فکس 2 ورځو کې م خلاصه کړه اوس تقریبا ماښام ده بیا ټول خلک راځي دا کیم ده او دا د دې ځای خلکو یعنې خپله جوړ کړی چې دې خوا ته څوک راځي یعنې په پیسو په کرا باندې دلته خیمه هر څه درته درکوي یو شپه تېری بیا سبا ورځ ډوډۍ هر څه په پیسو ده پیسې میسې نشته دي او که خیمه هم درکوي هغه هم په کرا باندې $15 یوه خیمه ده سلام ملګرو خدای دوی کې شروع جوړ باستی نو شپه م په دغه کیمپ کې تېره کړه او سهار شو سهار نو دغه وړې کښتۍ دي داسې څنګه تاسې ګورئ نو په دې کې تقریبا 3 ساعته الا 4 ساعته به موږ لاره وهو او ځان به دویم کیمپ ته رسوو دا وړې کښتۍ دي بس دغلته ناست یو او ځو به مخکې دا تاسې وګورئ دا کښتۍ دي دا خلک ناست دي مکمل ټول بس تقریبا د 1.5 ساعته مزل کړی و او د نیم ساعت مزل وروسته زموږ کښتۍ خرابه شوه کښتۍ به څه خرابه شوه خو د دې آخري سر کې یو جنریټر غوندې لګېدلی چې هغه پرې لري هغه پرې همداسې یو ځای کې ولګېده چې هلته ډېره خطرناکه تیږه وه ماته یې کړه پره
بس دغه دی روان یو او ډېره خرابه کښتۍ ده بیخي درځي کې کله چپې راځي کله بس موږ کوزیږو کښتۍ موږ په خپله دیګه کوو بس دغه لاره ده دا تاسو کتلی شئ کښتۍ وګورئ ده دقسې وړکۍ کښتۍ ده د منډه سلام دوستای نهایت عزیز اینی وضعیت است اینی حالت است براتون وعده داده بودیم که تشریحات میدیم و کسایی که معلومات ندارن در معلوماتشان اضافه میشه انشالله اسحاق جان در پشتو براتون معلومات میده ما در فارسی یا دری معلومات میدیم که دوستا هم اگه مشکلاتش حل شود 16 17 نفر ما در یک اشتیاق هستیم که نمود دور به دراز از خدا مشت 20 متر است و عرضش یا مبرش فکر میکنم 80 سانت است گاهی ما کشتی رو طلا میکنیم گاهی کشتی ما رو طلا میکنه او دا د بله کښتۍ ده دا روانه ده امیگا 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 دا د بله کښتۍ هم لاړه او زموږ د خراب کومه ده جیري دا ده جیري زموږ کښتۍ جوړېږي نو بس خرابه ده دا وګورئ دوستانو زموږ کښتۍ خرابه ده او بس ټول ولاړ یو جیمي پکې رانهواله جیمي پکې رانهواله نه نو بس دا وګورئ ټولې کښتۍ مونږ نه لاړې بس مونږ خراب ده دې ځای کې ولاړ یو مونږ څه کېږي فکر کوم جوړه شوه لاس دې لرې که شروع شوه دسې دا د دوستانو کښتۍ خرابه وه اوس یو څو ساعتونو ته ودرېدو ساعت څه څو دقیقې بعد دلته پکې جوړه کړه کېدای شي چې سیستم جوړ شي اوس روان مافیا او بس ګورو به چې مخکې څومره احتیاط دی اوس روان یو امیگا امیگا باشین این مرز نیکاراگوا و هندوراس است دیگه بخیر اینمی جای که روان هستیم ما کراس کردیم مرز هندوراس داخل خاک هندوراس شدیم بخیر دیگه داخل خاک هندوراس نیکاراگوا خلاص شد این دوستا روان هستن دیگه یعنی منظره را ببینین نیکاراگوا سلام صبح بخیر چیال دارین دوستا خوب هستین حتما نیکاراگوا بخیر خلاص شد این ساعت از 6 بجه است ساعت هم خود میبینی دریور بر ما توفه داد دیگه اینم داخل خاک هندوراس میشیم بخیر دیگه میبینیم که پیش بریم چی میشه خدا حافظ